تازه او د ویاړ خبر. دوستانو دغه ویډیو یوازې د افغانستان لپاره در سره شیر کړي. د څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې اوازې دي چې قیس احمد په ننګرهار کامې ولسوالۍ کې یو معیاري لوبغالی جوړوي. خو دغه خبره رسمي سوې نه وه. قیس احمد نن د تلو نیوز سره په یوه مرکه کې وایي چې زه په افغانستان کې یو معیاري لوبغالی جوړوم چې پر مسؤلینو یې غږ کړی دی چې ماته د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې 15 جریب ځمکه راکړي تر څو زه هلته یو معیاري لوبغالی جوړ کړم او د افغانستان کورنۍ سیالۍ هم پکې وسي او په راتلونکي کې نړیوالې لوبډلې هم راځي په افغانستان کې نړیوالې لوبې ترسره کړي. کرکټ بورډ چې په میلیونونو ډالر بودیجه لري مصرفوي خو تر اوسه پر یو معیاري لوبغالی نه لري. نو قیس احمد له ستوني راپورته کړي دي وایي چې زه دغه کار کوم په دې هیله چې د قیس احمد او ټولو افغانانو دغه ارمان پوره سي او په راتلونکي کې افغانستان ډیر معیاري لوبغالي ولري او نړیوالې لوبډلې راسي په افغانستان کې نړیوالې لوبې ترسره سي او خدای دې وکړي چې په افغانستان کې نور لوبغاړي هم دغسې د قیس احمد پر پل باندې پښه کښېږدي تر څو په افغانستان کې معیاري لوبغالي جوړ سي. راشد خان، محمد نبي، رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی، مجیب دا لوبغاړي ښه ډېرې پیسې لري، ښه ډېره سرمایه لري. نو په دې هیله چې د قیس احمد دغه لار تعقیب کړي او د قیس احمد هم دغه ارمان پوره سي په افغانستان کې معیاري لوبغالی جوړ کړي او ترڅنګ نور لوبغاړي نور تجاران هم وکولی سي په افغانستان کې معیاري لوبغالی جوړ کړي. نو دغه ویډیو ډیره در سره شیر کړئ چې تر کرکټ بورډه پورې ورسیږي او کرکټ بورډ هم اقدام وکړي نور معیاري لوبغالي جوړ کړي. همداراز مسؤلینو ته هم ورسیږي چې قیس احمد ته مځکه ورکړي تر څو قیس احمد لوبغالی شروع کړي او په راتلونکي کې د یو ښه معیاري لوبغالي شاهدان سو. افغانستان ته نړیوالې لوبډلې راسي، نړیوالې لوبې پکې ترسره سي. دا نو د ټولو افغانانو هیله او ارمان دی. نو په دې هیله چې قیس احمد هم په خپل کار کې کامیاب او بریالی سي، مځکه ورته ورکړل سي او معیاري لوبغالی جوړ سي. یوازې خبرې نه بلکې عملي کار وسي.